سلامونه احترامات مې ومنئ درنو لیدونکو ملالو غازیانو زما ګرانو هیوادوالو په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړ او خوشحاله وئ د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. ګران دوستانو نن هم راغلی یم وټپور ولسوالۍ د مناګي کرمول ډاک کلي ته. د کرمول ډاک کلي کې د واورې یا د یخ یو فابریکه ده چې غواړم دغې کې کارګرانو سره او ځینې خلکو سره خبرې اترې وکړم. د مناګي یو داسې ساحه ده، تاسې ګورئ دغه ساحه درنو لیدونکو چې یو غریزه اطرافیزه داسې یو ساحه ده چې امکانات او سهولت پکې ډېر زیات کم موجود دی. هغه د ژوند اړین شیان پکې ډېر کم موجود دی او ډېری نشته. نو دا ډېره یو جالبه ده چې په داسې یو ځای کې چې پرمختګ پکې نه وي شوی، د برق کمبود پکې وي، برق پکې صحیح نه وي، برېښنا سهولت ورته نه وي، خپل شخصي برق یو څوک څاڅکي، خپله خواري وکړي، خپله هڅه وکړي او په هغې باندې یو داسې یو فابریکه یا یوه کارخانه جوړوي چې ټول کونړ ته د کونړ مختلفو ولسوالیو ته برق په بخښنې سره یخ یا واوره ورکوي. نو دا واقعیت ډېره سخته ده چې په یو څوک په شخصي مصرف دغومره او بیا په داسې یو ساحه کې چې دلته د برق سازول یا د برېښنا سازول هم ډېره سخته خبره ده. نو زو دغه کارخانې یا فابریکې ته داخلیږو، د ځینې کارګرانو سره، د ځینې دغه فابریکې مالکینو سره خبرې اترې کوو چې هغوی په دې هکله څه وایي. السلام علیکم ورور، ستړی مه شي، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ جوړ یې؟ نوم محترم دې راته ووایه. امین الله استاذ دا راته ووایه چې په فابریکه کې ته څه کار کوي؟ موږ د قالبونو وباسو. واورېده قالبونه وباسو. څنګه دي کارونه، څنګه روان دي؟ چارې ښې دي؟ ښې دي، بس ښه سور کې دي، برابر دي. سور کې دي. او اصلي د کوم ځای؟ همدې ځای یم. همدې ځای؟ د دې ځای کرمول ډاک کلی دی؟ او کرمول ډاک بر ډاک دی. بیا ښه دی، غلط مې نه دی ویلی. نو دا راته ووایه چې د ژوند چارې مو څنګه روانې دي؟ ښې دي الحمدلله. ښې دي. زو فابریکه کې به یو ځل وګرځو. صحیح ده؟ خوښه دې ده؟ صحیح. نو دا راته ویلی شي استاد محترم چې دغه فابریکه چې دا یخ یا واوره تر کوم ځایه ورکوي؟ دا کونړ ولایت ته ورکوي او پر هغه ماڼوګي ولسوالۍ پورې. السلام علیکم، ستړی مه شئ. قاري صاحب ښه صحت دې ښه دی؟ نوم محترم دې راته ووایه. نوم محترم ذبیح الله. ذبیح الله. ذبیح الله ورور ښه خیر دی، شکر الحمدلله. دغه استاد محترم سره غږیږو انشاءالله. تاسو راځئ. صحیح ده. ښه استاد محترم، کوم کوم ځایونو ته واوره ورکوي؟ ولایت ته ورکوي، کونړ ولایت ته پورته ماڼوګي ولسوالۍ پورې ورکوي، هم د دغه پورې ماڼوګي ولسوالۍ. نورو کومو ولسوالیو ته واوره یا شیګل، اسمار، داسې نورو کومو ولسوالیو ته واوره ورکوي؟ کونړ ته سي، کونړ ولایت ته دغسې نه، بیا شیګل ولسوالۍ دې ځایونو ته ځي. بیا د هغې ځای نه هغه ځای نه نورو ځي، ځایونو ته. تخمونه بیا خلک چې کوي دغه ځای نه بیا ځي. تا وویل چې موږ قالبونه وباسو، دغه ورور سره غږیږو، بیا ځو هلته به ته موږ ته واوره یا یخ راوباسي چې موږ دا ستا کار هم نږدې نه وګورو. صحیح. قاري صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. جوړ تازه خیر دی؟ په خیر یې؟ الحمدلله. خیر دی. نوم محترم دې راته ووایي قاري صاحب. نوم محترم صدیق الله. صدیق الله. صدیق الله قاري صاحب دا راته ووایي چې د ژوند ورځې چارې څنګه روانې دي؟ الحمدلله خدای صاحب شکر دی او ستاسو دواګانې دي چې زموږ پوښتنه مو کړه، زموږ خواته راغلی، تاسو ډېره مننه کوو. له صدیق الله له تاسې ډېره مننه. دا راته ووایي چې ته په دغه فابریکه کې کوم رول لوبې، کوم کار کوي؟ من خو ماشینکار بس ماشینري چلو، همدغه مسلک دی. داخل ننوتی شو؟ شکر دی. ځان چول نه وځي. درنو لیدونکو څرنګه چې تاسې دا ګورئ، دا فابریکه ده چې له دې ځایه واوره یا یخ د کونړ مختلفو ولسوالیو ته دغه کسان چې موږ ورسره خبرې کوو دوی ورکوي. ښه، ماشینکاري هم د دې ځایه کوي؟ هو ماشینکاري به په جګ اواز غږېږي چې شور دی نه اوري.
ماشینکاري هم د دې ماشینکاري هم د جنه د برق چې د لاندې نور کسان شته دي بس برق هغه نه کنټرولېږي. ته د دې ځای نه مطلب ستا کار هم دې ځای کې دی. او زما مسله کم دې ځای کې د همدې ماشین سټارټ او بندوي. دا راته ویلی شي چې دا برق مو له کوم ځایه دی؟ برق خو موږ په شخصي مصرف باندې جوړ کړی ځکه ډېر تاوانونه هم پې کلي دي او ډېر پې زحمت کې شوي او غواړو د نورو مؤسساتو نه ځکه زموږ د وله چې ده خرابه شوې ده لاندې استنادي دیوالونه غواړي سیند ته بیخي جوخته لګېدلې ده هغه لاندې یخونه چې دي هغه د اوبه وړي دي غواړو موږ د مؤسسات نه دا غواړو مخکې عریضې موږ کړي دي چې موږ سره په دغه بخش کې کومک وکړي او دغه وله زموږ نه خرابه نه شي. کوم چاته مو شکایت یا عریضه وړې ده؟ ډېره تېر حکومت کې عریضې کړي خو لا منظور شوې نه او دې حکومت ته عریضه کړې ده خو پتې را نه لګي. کوم چا مو لاسنیوی تر اوسه نه دی کړی؟ ډېره تر اوسه پورې نه دی شوی نه. غواړئ څه وشي په دې هکله تاسو سره کوم کارونه وشي چې تاسې لا ډېر پرمختګ وکړئ؟ موږ دا غواړو چې موږ ته مؤسسات راشي او دغه ولې ته استنادي دیوالونه وکړو دغه سربند خپل لا قوي کړو خپل کار مخ پر وړاندې باندې یوسو. برېښنا مو له کوم ځای ځای ته برېښنا مو له کوم ځای؟ زه د برېښنا هم دغه ولې نه ده که نه چې د بره ګل بابا خان هم ویله راوستې ده لاندې کورونه خپل شخصي مصرف مو جوړه کړي؟ په خپل شخصي مصرف مو جوړه کړل. او د دې مصرف څوک تېروي تاسې ته؟ د دې مصرف خو موږ پخپله کوو عاید هم کوو موږ له کوي او مصرف هم پخپله کوو. یخ یا واوره له کوم ځایونو ته رسوئ له دې ځایه کونړ کومو کومو ولسوالیو ته رسوئ؟ د دې واوره زموږ واوره تر سرکاڼو پورې ځي او تر اسماره پورې ځي او د ننګلامو پورې. مطلب د کونړ هرې ولسوالۍ ته رسیدګي کوئ؟ هو همدغسې رسیدګي کېږي هرې ولسوالۍ. د ورځې تقریبا څو سانچې واوره تولیدوئ؟ واوره خو موږ دغه 1100 کندې تولیدوو خو لکه نیمه مصرف چې په تیلو باندې او نیم مصرف چې د برق نه دی. څونه واوره تولیدوئ؟ دغه 1200 کندې تولیدوو خو نمایي مصرف په تیلو دی او نمایي مصرف چې دغه اوي برق مطلب 600 په تیلو په 600 په برق همدغسې و. په اجازه لرئ به مخکې مور شو. قدرمنو لیدونکو تاسې دا ګورئ دا دغه فابریکې ماشینان دي چې له دې ځایه دغه ماشینان چالان دي او بیا دغلته اخوا اوس وروړو هغه ځای هم ګورو دغه ځای واوره جوړوي یا یخ جوړوي. قاري صاحب دغه راته ویلی شي تر دې خوا لږ راشه. لکه دا په دې فابریکه کې څه کار کوي دا شی چې تاسې راښکلی؟ دې ته وایي کنډکسري. دا فابریکه کې د دې مسؤلیت دا دی چې دلته ګیس چې دی دا ماشین ګیس ګرمۍ ډېر زیات ګرمۍ کې په دې باندې چې د اوبه نه 15 منټه بندې شي دا چاودنه تر منځته راوړي. ګیس ډېر خطرناک دی بس حیوانات هم وایي انسانان له منځه وړي نو دغه خاطره په دې باندې اوبه روانې دي چې دغه ګیس سړېږي بېرته ماشین ته راځي. کله داسې راغلي چې دا اوبه بندې شوي کوم مشکل یې جوړ کړی داسې ته؟ نه دته خو یو شاګرد یو استاد یو د شپې یخ ناست یو د ورځې همدغه د خاطره ورته ده چې په دې باندې اوبه بندې دي چې ضرر ونه کړي. او دا پیپونه چې ښکاري دا ایسته دغه ماشینانو ته تلي که نه؟ دا ماشینان د هماغه ماشین ګیس دلته وباسي؟ هغه ماشین مغل د ګیس وایي ګرمۍ یې بس همدلته راځي د یخېږي بیا ماشین ته بېځي. په دغه ماشین باندې مې د افغانستان درې رنګه بیرغ او د افغانستان نوم ولیدو. قدرمنو لیدونکو تاسې دا ګورئ د افغانستان درې رنګه بیرغ او همدارنګه کلمه او ترڅنګ افغانستان لیکل شوی. قاري صاحب دا تاسې خپله لیکلي؟ موږ خو باید د دې بیرغ سره مینه لرو ځکه زموږ د افغانستان خپل بیرغ ملي بیرغ همدا دی. دا موږ په خپل شوق باندې دغه برابر کړی دی. ډېر ښه واقع ډېره مزه هم کوي. مزه به خامخا کوي ځکه زموږ افغانستان خپل بیرغ دی که ملي بیرغ. درنو لیدونکو بیرغ سره مینه ده نو د دې په هکله به نور موږ څه وښایي. قدرمن لیدونکو تاسو خو دغه ولیدل دا وایي چې دلته د دې ماشینانو ګیس جمع کېږي او دغلته بیا ګیس وځي چې کوم مشکل نه جوړوي. داسې هم نور ځو ګورو چې دغه استاد خو وروره لږ راوله چې دغه استاد موږ ته هغه واوره شو کړي. قدرمن لیدونکو دغه فابریکې ته داخل ننوځو. دا هغه ځای دی چې
واوره یا یخ همدلته جوړیږي، دلته هغه سانچې او قالبونه او هغه شیان یې ټول دلته وي. استواب درنو لیدونکو دا دغه یخ د جوړښت ځای دی چې دغه ځای کې بیا یخ جوړیږي. او دغه ماشین دلته کوم کار کوي؟ کوم ماشین؟ دا چې لګېدلی دا او دغه کولر پکې دی. دغه مسؤلیت سر ته رسوي چې دلته کله د ګاز ماشین تراکش شي کولر ته که نه نو هغه دلته د اوبو یخ یو به یې پکې کش کوي، پکې به یې په دې ټانک تقسیموي، د واورې برابروي. او دا اوبه چې دي دا خو ډېرې زیاتې اوبه مو غواړي که نه؟ دا تاسې یو دانه داسې ډکوئ، کوم ځای نه مرته پیپ لګولی دی، دا اوبه له کوم ځایه پوره کوئ؟ دا موږ څاو ته ویستلی یم، هغه ته موټرې پردي دي، بس یو دانه قالب هغې باندې ډکوي، سر که چې واوره وباسو بیا ته هغې باندې برئ کوي. پیپ کې راځي دلته ورته یو ډکوئ که نه؟ پیپ کې راځي، بس پیپ کې صفا اوبه دي، د څا اوبه دي، هغې نه بیا ته ډکوو. هغه څه هم تاسې په خپل شخصي مصرف ایستلي ده؟ څه هم په خپله شخصي مصرف ایستلي. هغه کې هم کوم موسسې یا کوم چا مو لاسنیوی نه دی کړی؟ هغې کې کلی دی، بیا وروسته خراب شوی مو ساعت هغې باندې پم ولګو، پیپونه میپونه هغې ډکلي، نور مخکې ډکلي، اوس بیا دغه خراب شوی دی، خو موږ د خپل استفاده کوو. موټر وروسته ذمهواري ستاسې په غاړه ده که نه؟ موټر یې مرښکته کړي دي او خپل د کور استفاده هم دې کوو، همدې ته هم دې اوبه راکړي دي، دا کار مې مخکې وړاندې وړو. دا استاد محترم به راشي او سانچه واوره به راوباسي، صحیح ده؟ درنو لیدونکو ګورو چې دغه استاد محترم یو دقیقه صبر وکړه استاده. دغه کې معلومیږي دی کې واوره ده او دغه کې د واورې جوړښت کېږي. ها استاد وینو بار ته یې وباسي کوم دلته یې راښکوي؟ بیدار هغه طرف ته واوړه، هغه طرف ته واوړه، هغه طرف ته. درنو لیدونکو تاسې ګورئ استاد محترم دغه ځای کې چې ښکته کوئ دا څه شی کوي؟ دا څه کار کوي؟ دې ماشین نه ګرمې اوبه راځي، دا صرف دا واوره او دا قالب خپل منځ کې فاصله پیدا کړي، صرف چې دا چې دا واوره ګرمې اوبه دي؟ نه ګرمې اوبه دي، ماشین ګرمې اوبه ګرموئ بیا وباسو. دې کې چې ګرمه نه شي نه وځي؟ نه وځي، دې کې ګرمه نه شي دا نه وځي. درنو لیدونکو دا ګورو چې دغه واوره په کومه طریقه د دغه قالبه راوځي. دوستانو دغه واوره ده په ډېرې سختۍ سره تر دې ځایه را رسیږي او دا بیا نو د کونړ ولسونو ته رسیږي. د کونړ ولسونه بیا په دې سخته ګرمۍ کې او په دغه اوړي کې نو بیا دې ته سخت ضرورت دی، د ژوند ډېر اړین ضرورت دی، ورته له دې استفاده کیږي او دوی دغه قرباني ورکوي او ډېرې سختې ګالي په دې برخه کې وایي چې هیڅ چا یې تر اوسه لاسنیوی نه دی کړی. پکار دا ده چې یو څوک د دوی لاسنیوی وکړي تر څو د کونړ ولسونو ته د دغه شان غټو مشکلاتو اسانتیا وي او رسیدګي ورته پیدا کړي. خو ولې متاسفانه تر دې دمه تر اوسه پورې څه لاسنیوی نه دی شوی. په کونړ کې د یخ یا د واورې فابریکې تر ډېره زیاته کمې دي او د واورې د مشکل سره ډېری خلک مخامخ دي. استاد محترم دا راته ویلی شي چې په دې فابریکه کې څو نفر کار کوئ؟ دې کې موږ 8 نفر. 8 نفر. د استاد او منشي او شاګرد دې سره به 11 نفر برابرېږي. ټول 11 نفر کار کوي. دغه 11 نفر چې پکې کار کوي په دغه د تیلو مصرف دا به راته دا قاري صاحب وایي دغه معلومات لکه چې ډېر لري. صحیح ده؟ قاري صاحب وایم که نه چې 11 نفر دلته کار کوي
د تیلو مصرف، د برق مصرف، د موټر مصرف، همدارنګه د کاریګرو مصرف، ډوډۍ مصرف، دا ټول پوره کوي که نه هسې خواري ده؟ په دې ساعت شکر دی الحمدلله دغه ټول مصرف هم پوره کوي او موږ ته هم څه عاید په لاس راځي. تاسې یو نفر ته څو معاش ورکوئ د میاشتې؟ موږ که نه د ورځې ورکوئ؟ یو نفر ته د میاشتې 8,500 روپۍ ورکوو. 8,500 د میاشتې ورکوئ؟ 8,500 روپۍ ورکوو. او لکه ټول غریب خلک دی په 15-16 روپۍ باندې نه کېږي. موږ ته هم واره کوي او دغه مزدوران ته هم دغه 8,500 روپۍ ورکوو. په دې ساعت الله نه شکر دی. په راتلونکي کې داسې پلان لرئ چې دا فابریکه نور هم پسې غټه کوي او د کونړ ګوټ ته دغه واوره ورسوئ؟ او انشاءالله الله اوس راکړي زموږ استاد زموږ سره کومک په دې بخش کې وکړي نو انشاءالله نورې فابریکې هم موږ په نیت کې نیولي دي چې جوړوي او دغه برق هم ظرفیت لري چې نور اوس خو مناګي برېښنا بند هم فعاله شوی دی، هغې نه څنګه برېښنا تاسې ته نه راځي؟ هغه هم دغه ستنې لګولي دي خو برېښنا پکې لاندې وګرځي. یو ولایت ته ورکړي د خلک شکایتونه به ډېر ول، پته نه لګي لین مې غوځولي دي خو فرق لا تر اوسه چا دنده وکړي بغیر تاسې چې همداسې ورشئ هغه خو کورونو ته فکر کوم په مناګي کې یا په ټپور کې کوم ځای کې نه ورکوي، خو ولې فابریکې ته به ور نه کړي؟ نو فلحال فابریکو چې ته نشته ځکه چې هغې د برق قرارداد چې چا سره دی هغه لاندې پوره شوی، هغې نه تسلیم شوي نه ده، ولایت ته خو ورکړی دی خو لکه نور چا ته د برق نه ورګرځي دی. خلکو ډېر کوششونه وکړه ریزې وکړي خو چا ته اوسه پورې نه ورکړي. راځه نو یو جالبه خاطره را سره د دې فابریکې د وخت شریکه کړه چې تا ته ډېره جالبه وي. جالبه خاطره حتما ټوله ورځ کار کوئ، شاید داسې هره ورځ هم تاسې سره یو جالبه خاطره پاتې کېږي. هغه به زموږ د ملګری شریکه کې شاکر الله دا بیخي صحیح ده. قاري صاحب ته ستړی یم چې خیر اوسې آباد اوسې. شاکر الله نوم دی او شاکر الله شاکر الله جانه دا ته به راسره یو جالبه خاطره شریکه؟ جالبه خاطرې خو ډېرې دي بې اندازې دي ځکه موږ کار کوو ټول ملګري په یو ځای کې اوسېږو. خاطرې خو ډېرې داسې ډېرې خاطرې راځي. یو خوا د ګپ شپ خاطره راځي. خاطرې خو ډېرې دي خو زه خو ډېرې نه غواړم، یو غواړې کومه یوه درته وایم؟ د خفګان درته وایم د خوشحالۍ خفګان نه به بل طرف ته شو. خوشحالۍ خاطره خو همدغه ده زموږ زیاتره چې دلته موږ کار شروع کړو په امریکا هم پاله حلاله روزي ته لاسته راوړو. ډېره جالبه راته همدغه وه چې مناګي او دلته دغه فابریکه جوړېده. دا بیا خو دې ښه ساعت تېر دی الحمدلله. ته پکې کوم کار کوې تر دې دمه؟ تر دې دمه کاریګر یو دلته لکه کاریګر خو یې خو مطلب واوره دغه د قالبونو نه راوباسي نوکشي کوو. دې ته څه وایي؟ نوکشي. دلته ولاړ او همدلته ولاړو موټر ته واوره بارو. ډېر ښه. نو جالبه خاطره کې خو دې ځان خوا دې خوا کو راځه. نه دغه جالبه نه وه، یو ټپه یا یو ټوکر نه وړي. یو بیت به درته ووایم وایي نه منې سرتور سره ولا منې کبرجنې چې نه منې سرتور سره ولا منې کبرجنې مجبور یم چې لاس دروړم تر زنې کبرجنې. همدغه ډېره مننه. سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو تاسې د شاکر دغه بیت واورېدو او د دغه فابریکې ټول معلومات مو ترلاسه کړل. دغه تاسې ګورئ دغه فابریکه د یوې اړخې ګورئ یو څه ښکلې ساحه یو ښه بیکګراونډ هم جوړ کړی دی. دلته دغه د ماشین د دې فابریکې دا ټول ګیس هلته په ماشینانو کې جمع کېږي او هغه ګیس دغه ځای کې بیا وځي. قدرمنو دوستانو دغه فابریکه وه د یخ یا د واورې چې تاسې له نږدې ولیدو د کاریګرو سره کارګرانو سره معلومات و چې مو ترې راټول کړله او له تاسې سره مې شریک کړه. دلته یو استاد ولاړ دی چې دا بیا دغه فابریکه کې د ډریور وظیفه اجرا کوي. دوی په موټر کې واوره وړي او په ولسوالو په مرکز او داسې نورو ساحو کې توزیع کوي. نورو سره نږدې نه غږېږو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مې شې وروره؟ خیر علي صاحب صحت دې ښه دی؟ جوړ. نوم محترم دې راته ووایي؟ محترم مې سمیع الله. سمیع الله جانه دا راته ووایه چې ستا کار په دې فابریکه کې څنګه دی؟ زما کار شکر الحمدلله ښه دی. ښه دی؟ ښه دی. دغه دوستانو وویل چې دا پکې موټرواني کوي او واوره
په بېلابېلو ځایونو توزیع کوي. داسې په کم ځایونو واوره توزیع بس کوي؟ د دې کارخانې نه چې وځو دغه د ګورګشت د پله نه نیولې او تر د بازاره پورې د نواباد شیریخه پورې دې ځای پورې توزیع کوو. او نور کوم ولسوالو ته کومو ساحو ته نورو ولسوالو ته اکثره واوره ځي خو هغه په نورو گاډو کې ځي نورو او پورته بارکنډۍ ته هم ځي ننګلام ته هم ځي ان تر دې چې ګوسلکه پورې ځي. په دې ټولو کې زما په فکر ستا وظیفه سخته ده ځکه هغه داسې دمه دي ته ستړی معلوم. نو خپله ستړی چې د شپې 12 بجې پاڅېږه او د ورځې 12 بجې د وزګار شي. واقع دا خو بیخي سخته ده. راځه سمیع الله جانه سختې خو ډېرې دي له تا به یو شعر یا یو ټپه واورو. یاره ټپه کې خو به ته دغه شم خو دا بله ورځ یو جالبه خاطره برته ویم. منګه یو اکسیډنټ وکړو او په اکسیډنټ سره هغه نور کم ملګري چې مو هغه خوږ شوي او زه پکې روغ وم. هغه یې ژړلې او ما خندلې په دې پوه شوې. نو په دغه خاطر باندې چې هغې ته به مې پام کوه او هغه کمې سرکونډۍ چې والې وي هغه سرکونډۍ به را یادېدلې او ما به خندلې. دا د اکسیډنټ قصه مو راته وکړئ چې دا داسې وشو چې دغه راپسې بریکونو راپسې کار پرېښوستو او شاته ډېرین شاپ هم وختو. کله چې ډېرین شاپ وختو نو چې ما پام وکړو مخامخ یو د ګټو ډېری و. دې ډېري ته مې ګاډی مخامخ کړو او همغه ډېري سره مې ووه. که چېرته د دغه ډېري نه خوتی وی نو کته لاندې موړو زه خپل تولیدم چې بچي وي انشاءالله. څه نه دي شوي. ښه ډېره مننه سمیع الله جانه ډېره مننه کور مو ودان. قدرمنو درنو لیدونکو دا و د مناګي د وټپور د مناګي د کرمول د ډاک ډېر غټ لوی نوم یې دی. د دغې د پافریکې د یا د یخ د واورې او پافریکه وه چې موږ یې له تاسې سره په بېلابېلو موضوعاتو د خلکو سره البته وغږېدو. تاسې سره مو دغه معلومات شریک کړل چې په داسې یو اطرافیزه علاقه کې په داسې یو ځای کې چې د برق امکانات په داسې یو ځای کې چې سهولت پکې ډېر کم په داسې یو ځای کې چې ښار نه دی د ښار نه څو کیلومتره وړاندې پرته ساحه ده او په داسې ځای کې یو داسې پرمختګ په افغانستان کې واقع چې دا بیخي د ستایلو ده. نو په داسې خبرو باندې موږ او تاسې باید ډېر خوشحاله شو. زما په نظر په افغانستان کې باید له دې نه ډېر پرمختګ وشي ځکه چې افغانستان پرمختګ ته اړتیا لري. داسې ډېر نور کارونه وشي دا خو هېڅ هم نه دی خو ستایو په دې چې په افغانستان کې پرمختګ دومره نشته دی نو دا باید وستایو چې په داسې یو علاقه کې بیا په کونړ په داسې یو منطقه کې دومره پرمختګ کېږي نو باید چې ویستایو. ګرانو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. په دې هیله یم چې دغه خپرونه مو خوښه شي او تر بیا چې زه اظهار ارمان د خپل کیمرامین اکرام الله بیدارجي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله و آباد افغانستان په هیله. هر چیرې چې وئ خوشحاله و آباده اوسئ. خدای په امان.